وبحمده وایا بحمد ربک تعریف دستار بخبل قبل طلوع الشمس مخکی د خطل دنورنا مخکی دنور خاطه یعنی سحر منس کوا او یا غنه مخکی پښمنی او د سحری په وخت کې پاتہ الله نه استغفار کوا وقبل الغروب او مخکی د پریوتونه یعنی مازدیګر منس کوا او یا دواړه وختونه دي یا د مصدر کې نه مخکی وي او یا د مصدر نه بعد دي یعنی په هر وخت کې ذکر کوا د الله تعالی ومن الليل او زنه سي د شپینا فسبحه پاکي بیان وا هود اغه وادبار السجود او د سجدون اورستهم سجدون اورستو په دې باندې مفسرینو تقریبا اتفاق ته چې دا مونږ د مانځنه بعد چې کم ذکر او اذکار کوو هغه ته اشاره ده او دا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تقریبا ټول عمر کې او خامخای کړه ده او په مختلف وختونو کې صحابه کرام ته خود له هم ده استغفر الله درواري اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذو الجلال والاكرام دا رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظو دین اضافه پکې نشته نو دا به ویلي او بیا دا به مخبدي طرف ته وو یعنی کعبه طرف ته وو مخ بیا بغنه واست چې جمع وکولا نو مخبر واړو د صحابه کرام طرف ته بیا بغنه ورسته رسول الله صلی الله علیه و سلم اسکارو باغه اسکار کې چې کوم ټول احادیثو کې متفقه تور باندې دي هغه درې د سواره سبحان الله درې د سواره الحمدلله درې د سواره الله اکبر یا څلور د سواره الله اکبر چې کوم حدیثو کې درې د سواره الله اکبر ده باغه کې اخر ذره لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير څلور د شم وردا ده او یا څلور د شم ور الله اکبر وایا بیا غنه بعد لومبني ځل دنه مخکې لا اله الا الله وحده لا شريك له چې ویلي نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد دا به فرمایل ان کته سره کوي څوک منی کولای نشي او چې ته مناو کې نو هیڅ کې ماته کولای نشي او بیا آیت الکرسی باره کې ما حدیث دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د فرض مانځنه بعد آیت الکرسی ولي نو دیو او د جنت په منځ کې بس صرف مرګ فاصله پاتې مرګ سره به د جنت ته ځي همدارنګه د سحر او د مقام منځ باره کې رسول الله صلی الله علیه و سلم احادیث دي چې وو کرته چوک اللهم اجرنی من النار او ای سحر نه بعد او کرته څوک اللهم اجرنی من النار او د مقام نه بعد خدا د فرض منځ نه بعد ذکر اسکار ده سنت نه بعد نه فرض منځ نه بعد ذکر ټول د فرض منځ نه بعد ده نو دا وای کدیش په د امر شو نو د جنت تلار شي الله جهنم اور په باندې حرام کی او سحری ولستل او مقام پر مر شو نو د باندې بد جنت د جهنم اور حرامي او د الله تعالی جنت تبوزي همدارنګي حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم د بارک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حدیث دی چې غدا سړی سحر منځنه بعد او ای وکړته او مقام ک منځنه بعد وای نو که سحر وای نو مقام پورې به الله کافی شي او که مقام وای نو سحر پورې به الله کافی شي دا غا حدیث دی رسول الله صلی الله علیه و سلم چې په مختلفو موقعو کې او یا مختلفو حدیثو کې د ذکر ده دا تقریبا چې راجمه کې نو ټول ما خیال کې څه 5 6 یا 7 یا ډېر رو بندا وای نو 7 8 منټ په لګيږي په دې باندې نو د سنتو نه د کم چې تاسو دوه رکعاته منځ کوي دینه دې ته ډېر اهمیت ورکوي هغه کوي د سنت چې هغه پرې دی هغه کوي هغه په خپل ځای کې اهمیت ده خو اصل کې ذکر عمده کده او دا رسول الله صلی الله علیه و سلم دا تقریبا په هر موقع کې کړه ده او څوک بچي د دې هغه نه مخ کې پاتې دو د ذکر او اذکار نه مخ کې نو عمر رضی الله تعالی عنہ یو سره د اسلامن نه اونې وکینو دا څنګه وای مخکینی خلک هلاک شي په ام دي چې هغه به څنګه منځو کو فورن به پاتېدل دا ذکر وکړه نو کم از کم ذکر په حدیثو کې آغا اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذو الجلال والاكرام دا کم از کم ذکر ده دین اورست به نور دي بیا دا درې ور شواري سبحان الله الحمدلله الله اکبر د دې باره کې نور محادث دي لکه مثلا یو ور فاطمه رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړه علی رضی الله تعالی عنہ په ملګرتیا کې دواړو خدا خوند وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بچي وا چې مونږ ته یو غلام راکا دغه چې مونږ باندې کار ډیر دي رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې زه تاسو ته داس ذکر وخیمه چې هغه تاسو ته غلام نه ډیر بهترین بوي او داغه هغه غوته په دمه چنه او هغه باندې خراب شي وي ټولي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې درې د سواری سبحان الله درې د سواری الله اکبر درې د سواری الحمدلله وایا بیا هم دا رنګ څه غریبان راغلل رسول الله صلی الله علیه و سلم ته فریاد وکړو شکایت وکړو چې د مالداري دي د مونږ نه تیز دي ځکه چې عمل زمونږ برابر دی
او هغه پیسې ورکړي د الله رضا کې، نو دا هغه عمل موږ نه ډیر شو زیات شو، نو موږ ته داسې څه طریقه وخایا، نو دې باندې موږ خپایو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې تاسو د هر فرض منځ نه بعد 3 سواره سبحان الله، 3 سواره الله اکبر، او 3 سواره الحمدلله، او 3 سواره الله اکبر وایي. چونانچه هغه دا شروع کړل، چې شروع کړل نو مالدارم شروع کړل ورسره. نو هغه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې دا خو دې بیا موږ سره برابر شو. پیغمبر اسلام ورته فرمایي دا د الله فضل دی چې بچا باندې وکي، دا د الله احسان دی. نو دا غننګ نورم ډېرې فائدې دي پکې. یو بل حدیث ته کمزور دی، خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کچېری یو سړی په شپې د تلاوت کی د دې ذکر وکي، نو د ورځې ستړمانتیا به الله تعالی لري کی، د ورځې ستړی شوی وي هغه ستړمانتیا به الله تعالی د لري کی. او بهترین کلمات دي رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې د زمکه د اسمان او د زمکه په منځ کې چې څه دي د ټول نه درانه دي ماته سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، دا ماته ټول نه درانه دي. الله تعالی فرمایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي چې دا ماته درانه دي د ټول نه. همدارنګه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. د باره کې حدیث دي چې دا سحر نه مانځنه بعد لس کرته، مخا مانځنه بعد لس کرته، د به اجرونه دي، فضایل دي. لکه فضیلت کې یو دا ده چې یو واره څوک دا وایي دا داسې شو لکه د بنو اسماعیل د خاندان نه د یو د سل غلام لس غلامان آزاد کړی وي، سل گناهونه د معاف شي، سل نکیانه د تولی کړي شي. د دې ذکر او اذکار دا هغه اذکار دي چې د مانځنه بعد د دې کول دي. مونږه مخکې زمانه کې دا خبره ډیره زیاته سختی سره کې دا دعاګانو باندې اختلاف او جګړه به جمعهتونو کې د سنت نه بعد امام دعا کوله، بیا اول 3 کرته به دعا کوله، بیا هغه باندې مخالفت وو جنگ جګړه به چا به دعا نه کوله، هغه ته ویل دا اډو مونږ نه کړي، او بیا به کم پکې شدت کول او به 3 کرته کوله دعا د اسلام او د الله بیا دعا کوي د مردگانو لپاره، بیا دعا کوي دا یو جګړه په دې باندې رواني. بیا هغه شی ختم شو، چې هغه شی ختم شو، بیا فرض منځنه بعد دعا شو. اوس خلک فرض منځنه بعد خامخا دعا کوي. نو دعا لازمی نه ده، ذکر لازمی ده. لازمی مطلب دا نه چې فرض ده، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عموما ذکر کړی، عموما ذکر کړی. په دعا جګړه مکوه چې کله ته جګړه کوي چې او دا شته او دا نشته، دغه دا جګړه بیا تا په فرقې کې تقسیموي. څنګه وایي چې شته څه وایي چې نه جګړه د جوړه کزان د پاره، او دا ذکر لازمن کوه. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی او دلته ذکر هم دی. او په سورته انشراح کې الله تعالی فرمایي الم نشرح لك صدرك اخیری څنګه ده فیضا فرغت فانصب والى ربك فارغب. کله چې ته د عبادت نه فارغ شي نو بیا ذکر وکړه. ځکه هم د ذکر ته اشاره ده، هم د ذکر ته مراد ده. بهرحال دا کول پکار دی او د الله تعالی ذکر او اذکار چې کوم دي د ډېر فضایل دي مخکې تیر شوي دي داغه، او بیا خاص کر هغه ذکر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی وي او ته بیا په هغه طریقې باندې وکي ډېر زیات بهترین شي، ډېر زیات فائدہ مند شي. الله تعالی دې موږ تاسو ته همت او توفیق راکړي. جی پیغمبر علیہ السلام چې سلام وګرځو ما کو مختلف احادیث یو ځای کړل کنه، دا ټول چې و تړي پیغمبر علیہ السلام په طریقه دا وا چې السلام علیکم ورحمت الله الله اکبر. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې دا یعنی اوچت आवाज کې الله اکبر گونج بو، بیا استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك یا ذو الجلال والاکرام. دا به وشو دینه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ راوړو. او دویمه طریقه دا ده چې دا ذکر او اذکار کوشش کوي چې په دې چپ لاس مکوي. چپ لاس خپل وظیفه ده، د صفائی د پاره ده، دا زمونږ نور کارونو ضرورتونو د پاره ده. وکړه ده چې دی او پیغمبر اسلام عموما حدیثو کې داري سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. دا بلغه طریقه وکړه، بیا د سبره بیا بر نخکته بیا ګر نخکته بر بهرل کدا سی وشي. نو ډیره خبره ده، هر یو عمل چې هغه عمل کیوشي نه ډیره زیاته بهتره ده. خدا چونکه چپ لاس دا زمونږ د صفایانو د پاره ده، او اوسه پورې عربیان عرب چې کوم دي دا چپ لاس کې شی ور کول، شی اغستل مخکې کول ډیر زیاته بده غني، دا سپک غني، کنزل غني ځان د پاره. یعنی څوک چې عربو ته تللی دینه خبر دي چې یو شی ته په چپ لاس کې ور کوا غت لاس کې اتیا خلا بالکل کنزل کوي چې دا خو د صفائی لاس ته دا د صفائی کو ته دا مخکې کوي. نو دیو جنا عموما رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه به هم دکوا. او بیا د درې سواری دا بیا آیت الکرسی او بیا د غرنګ حدیثو کې معمولی غونډه فرق شته چې لا اله الا هو وحده لا شریک له مخکې یا غنه ورستو. خو چې تاسو د دعاګانو د کتابونو وګورئ دا ټول به تاسو ته پکې ملاوي شي. نو دا کم از کم ذکر چې کله تاسو کوئ نو اللهم انت السلام ومنك السلام او درې سواری
سبحان الله الحمدلله